ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د نجونو پر زده کړو بندیز د هیواد راتلونکی بربادوي. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو غوښتنه کړې ده افغان نجونې باید ژر تر ژره ښوونځیو ته ولاړې شي. هغه ویلي دي دغه بندیزونه باید بند کړای شي. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي افغان نجونې 1100 ورځې کېږي چې پر مخ یې ښوونځي تړل شوي دي. هغه ویلي دي که یو هلک یو کال مکتب ته ولاړ نشي یا درسونه پرېږدي نو افغانستان به یو کال شاته ولېږي، او که یوه نجلۍ چیرې مکتب یا ښوونځي ته ولاړې نشي او درسونه ونه وایي نو افغانستان به 4 کاله شاته ولېږي. هغه له طالبانو غوښتنه وکړه باید ژر تر ژره د افغانستان د نجونو ښوونځي خلاصې کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې یو ځل بیا افغانستان کې د مشروع نظام په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلي غني دغه پیغام کې چې نن پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي متاسفانه شاوخوا 1100 ورځې کېږي چې افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د دې وضعیت دوام ژر ورکوونکی دی او د هیواد راتلونکی بربادوي چې ژر تر ژره باید پای ته ورسیږي. هغه همداراز ټینګار کړی افغانستان اوس مهال داسې یو مشروع او عادل نظام اړتیا لري چې ولس له مایوسۍ وژغوري. ولسمشر محمد اشرف غني د خپل پیغام په وروستۍ برخه کې څرګنده کړې چې نارینه‌و د تعلیمي نصاب بدلون ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې موجود نصاب ورځنۍ نړیوال اړتیاوې نشي پوره کولی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا خیر چارې.